السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو چاته چې شپږ کلمې نه ورځي یا شپږ کلمې ورځي خو لیکن د دې فضایل ورته نه دي معلوم، هغوی دا ویډیو وګورئ، انشاءالله دا شپږ کلمې به هم زده کړي او د دې فضایل به ورته هم معلوم شي. ټیک ده جي. نو ټول نه اول خو کلمه طیبه ده. کلمه طیبه خو داسې کلمه ده چې د دې په ذریعې سره موږ اسلام کې داخلېږو، د دې نه بغیر اسلام کې داخلېدل شته دی نه. ها نو د دې الفاظ څنګه دي، صحیح طریقې سره د دې الفاظ څنګه دي، دا الفاظ خامخا صحیح طریقې سره یاد کړئ. صحیح ده. الفاظ داسې دي: لا اله الا الله محمد رسول الله. ٹھیک ده چې محمد رسول الله دی. خجی ډیر خلک پکې غلطۍ کوي، ای وی لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله ویل غلط دی. حجی په اذان کې محمد رسول الله دی، اشهد ان محمد رسول الله، او په کلمه طیبه کې لا اله الا الله محمد رسول الله دی. ټیک ده چې دا په الفاظ شو. فضایل څه دي د کلمه طیبه؟ په فضایلو کې یو فضیلت دا دی، وایي کوم انسان چې په اخلاص سره دا کلمه طیبه صرف یو ځلې ووایي، وایي د ده په عملنامه کې 4000 نیکۍ ولیکلی شي. دویم فضیلت دا دی، وایي کوم انسان چې په ورځ کې 100 ځلې دا کلمه طیبه وایي، وایي دی چې کله قبر نه باسي، وایي دا مخ به د 14 سپوږمۍ په شانتې ځلیږي. وایي دریم فضیلت دا دی، وی چې کلمه طیبه څوک ډیره ډیره وی، د ده د عملنامې نه وی ګناهونه میټاویږي، ګناهونه ترنه ختمیږي او نیکۍ پکې لیکلی شي. دا د دې کلمه طیبې فضایلو او الفاظ مې درته وی. بیا هم الفاظ وورئ، صحیح طریقې سره دا الفاظ یاد کړئ. لا اله الا الله محمد رسول الله. دا نن دپاره دا کلمه طیبه کافي وه. دغه الفاظ مې یاد کړئ او فضیلتونه مې درته وی، ورځ کې خامخا 100 ځلې وایو. ټیک ده جي. نو دا نور شپږ کلمې چې دي انشاءالله یو ویډیو به زه جوړوم او یو کلمه به درته پکې ویم، او فضیلت چې دی د دې چې څه فضایل دي هغه هم درته پکې خامخا بیانوم. ټیک ده جي. او دا ویډیو د ثواب په نیت باندې خامخا مخکې پیله وکړئ، مخکې شیر کړئ چې هغه کسانو ته ستاسو په وجه باندې دا ویډیو ورسیږي چې چاته کلمې نه دي یادې، ځکه چې دا یادول ډېر زیات ضروري دي. ټیک ده جي. الله رب العزت مو خوشحال ساته، الله رب العزت مو چرې مه خرابوه، الله رب العزت مو دنیا او د آخرت د رسوایۍ او پریشانونو محفوظ وساته.